خیرالله جان کونټۍ په لاس ټیټه ملا ډېر په خوارۍ تر دروازې راغی او د ترخ له جیب نه یې په لوی تار سره تړلې کونجي راویستله او د زنګ وهلې دروازې د خپل وخت د ځوانۍ جرنده یې پرې خلاصه کړه. دننه لاړو خو د دروازې بیرته بندول یې هیر شول. هغه لا پروا شان دننه روان شو خو لا یې 2 قدمونه نه وو اخیستې چې ګلزرینې ته یې داسې په زوره نارې جوړې کړې چې به هر کوڅه کې به کڼو خلکو هم اورېدلي وي. ګلزرینې یا ګلزرینې چې د ګلزرینې غږ یې وانه اورېدو نو روغ غوندې یې ځان سره وویل ښه پوهېږم چې هغه بیا مور کره تلې ده. دې نیکبختې ته مې 20 کرته ویلي دي چې ته د مور د کور نه په سره ډولۍ کې زما دې کور ته راغلې او اوس دې د مور کور خپل ورونو او ورنداریانو ته پرېږده او هغه ستا کور نه دی، ستا کور اوس دا دی. خپل کور ته اشاره وکړه او بیا یې وویل یاره چې پښتنه راشي نو زه به ورسره ګورم. د کونټۍ په زور په قلار قلار دننه کوټې ته لاړو او کوټه کې یې لر و بر اخوا دېخوا داسې وکتل لکه ګلزرینه چې دلته د هغه د چیړلو دپاره پټه شوي وي او هغه ته غږ نه کوي. یره ګلزرینې ډېره په زړه کلکه یې، زما زورول درته هسې خوند درکوي. خیرالله جان دغه خبره داسې وکړه لکه ګلزرینه چې رښتیا د کټ لاندې پټه شوي وي. بس دی در باندې پوهه شوم، نورې نخرې نزاکتونه مه کوه. راځه نن مې له تنور نه تیاره روټۍ راوړې ده، توده ګرمه ده، راځه چې دواړه یاران یې په مزه مزه وخورو. خیرالله جان د ټوکې په انداز کې وویل رایاد شو نن خو انګولې هم نشته، نو که دې خوښه وي دغه ګرمه روټۍ به چایو سره وخورو. ته دلته کښېنه چای به هم زه تیار کړم، ته بس راته ګوره او ما ته خبرې کوه. د دې خبرې سره سم خیرالله جان د چایو پخولو په غرض د جارګي په لور لاړ او په ډېر لږ ساعت کې یې چای تیار کړ. له رومال نه روټۍ راویخیستله او د ګلزرینې مخې ته یې کېښودله. په خپله یې له روټۍ نه یوه غټه نوړۍ راماته کړه او خولې ته یې داسې په تادۍ ور واچوله لکه بې صبره وږې شوی ماشوم چې په روټۍ ورخښ شي. ګلزرینې ته وایي خنده مه راپورې، ما له سهاره راهیسې څه هم په خوله نه دي ایښي. ګلزرینې تا خو روټۍ ونه خوړله ولې؟ پوهېږم چې بیا د مور له کوره مړه ګېډه راغلې یې، پوهېږم چې تا بیا د مور کور کې څه خامخا خوړلي دي. ښه ده چې ته یې نه خورې نو راکړه، ما ته زه هسې هم وږې یم. د ګلزرینې د برخې روټۍ یې هم داسې زر زر او داسې په خوند وخوړه لکه د ګلزرینې د خولې د شاتو خوند هم ورکې شامل وي. اوس شپه شوې وه او د شپې تیاره دومره خوره شوې وه چې کوټه کې د بجلۍ تت شان بله تته رڼا هم لکه د ژمي د ویرېدونکي نري نري باران تیارې او ویرې په مخه اخیستې وي. ښه ده ګلزرینې راځه چې اوس وده شو، ما ته هم خوب راځي او ته هم دا مهال په یو مخ لګیا یې ارګمي کوې، نورې خبرې به سبا کوو که خیر و. دې سره خیرالله جان څپلۍ وویستې او کټ ته وختلو او کټ ښي اړخ ته داسې رنګ سملاس لکه پاتې نیمه برخه یې ګلزرینې دپاره پرېښې وي. ګلزرینې ستا هغه وخت یاد شي ته چې په ډولۍ کې زمونږ کور ته راغلې وې؟ نو زما مور دی خدای وبخي ستا نظر ماتې دپاره یې یوه توره چرګه پوره 3 ځایه ستا له ډولۍ نه تو کړله او بیا یې د شیرمست کولال چې ستا د ډولۍ بازو یې نیولې و لاسونو ته ورګزار کړه او ځان سره یې روغ غوندي وویل سترګې دې لندې شه، داسې بقې دې نیولې دي لکه چې د خلکو نصیبونه رانغاړې. او د ډولۍ بل بازو ته یې چې پام شو خیالي نهي اوچت نیولې و. نظر یې د جیب نه 10 روپۍ راویستلې او خیالي ته یې ورګزار کړې. واخله ته هم واخله او دا ډولۍ ښکته کېږده. ماسخوتن پوخ شو او زه د یارانو ملګرو له منځه پاڅېدم او کور ته راغلم او د کوټې ور مې بیرته کړو چې ته د ناوې په سره رنګینه جوړه کې غونډه منډه ناسته وې. نو زه داسې جلوهلې شوم چې د وینا ژبه مې وچه کړسه شوله او تا چې زما د پښو کشار واورېده نو ما ولیدې چې د ډېرې حیا نه په خپل ځای کې راټوله شولې. هغه لویه اوږده شپه داسې د سترګو رپ کې تېره شوله چې تر هغه
مونږ له ځان نه خبرېدو نو بیا د سهار رڼا خوره شوې وه. خیرالله جان په بل اړخ واوړېدو. توره تیاره کې د ګلزرینې په لور په داسې رنګ وکتل لکه هغه د خپل زړه وجود او د خپلې مینې ټول خواږه د ګلزرینې په وجود او د هغې په روح خوروي. ګلزرینې تا ته وایم ته ما سره خبرې ولې نه کوې؟ ما نه مروره یې؟ خیرالله جان په خوږه لهجه کې وویل چې مروره نه یې نو د خبرې جواب ولې نه راکوې؟ د ځوانۍ وخت شپو کې خو به دې ژبه نه ودرېدله، دا اوس در باندې څه وشو؟ خوب درځي او ته ښه وایې په دې عمر کې که مینه زیاته هم شي خو جذبات یخ کنګل شي. شپې هم ډېرې شوګیره تېرې شوي دي، اوس خو بس خوب دی او تش خوبونه دي. خیرالله جان یو داسې سوړ اسویلی وکړو لکه د ژمي یخه شپه کې له باران سره واوره هم ورېدلې وي. لږ ساعت پس هغه له بالښته سر داسې راپورته کړو لکه څه ډېره اهمه خبره چې ور یاده شوې وي. ګلزرینې ستا یاد شي چې د شپې په پړق پړوک سره په اسمان کې غورا تڼا جوړه شوه نو ته به له دې غورا تڼا داسې ویرېدلې لکه د اسمان نه د مینې دښمنان تندرونه راګوزاروي او دې درز دروز سره به زما غېږ کې داسې راټوله شولې چې ما به کلکه ونیولې او تا به په ویره او رپېدلي غږ وویل زه شپه کې له تیارې د باران او د اسمان تڼا نه ډېره ویرېږم. ما به ځان ته نوره هم را جوخته کړې او ستا له سرو شونډو به مې بوسه واخیسته او همدغه وخت به تندر پرېوتو. یو داسې درز به شو لکه د اسماني تندر سره په کلي بارودي درز هم ملګري شوي وي او له دغه درز سره به تا چیغه کړه یا خدایه خیر. بیا به زما سینې پورې کلکه ونښتې او ته خبر یې چې ما به زړه کې غوښتل چې دغه غورا تڼا دې هم دغه شان ټوله شپه جوړوي او ګلزرینه د دغه شان پوره شپه زما سینې پورې نښتې وي. ګلزرینې زما ستا د خولې دغه وړې وړې پستې خبرې دومره ډېرې خوښې دي چې زړه مې غواړي ته ټوله شپه په یو مخ لګیا وې او ما درته غوږ نیولی وې. خیرالله جان په روماني انداز کې وویل که رښتیا را باندې وایې نو زما له ژوند سره مینه تا او ستا دغه سندریزو خبرو زیاته کړې ده. که نه نو اوس خو مې بیخي ژوند کې څه ارمان نشته او نه خواهش لرم. ما ته ستا د پیغلتوب هغه لومړنۍ او وروستنۍ خبره هم داسې یاده ده لکه نن ورځ. هغه ورځ ستا د ماما واده و او ستا ماما زموږ په خپلوانو کې و نو د هغه واده ته زه هم تللی وم. ستا ماما کور کې جینکو پیغلو سندرې ویلې تمبل یې واهه. لږ ساعت خوند اخیستو دپاره زه هم کوڅه کې خپه نیولی شوم چې کوڅه کې ته راښکاره شوې. تا د ګلابي رنګ جامې اغوستې وې او ورسره دې هم د دغه رنګ لوپټه په سر کړې وه خو ستا ریښمونو زلفو د لوپټې قید نه قبلوه او خورې ورې به شولې. ستا په ګریوان لکه ټالونه زنګېدلې لکه په ډېر چل هنر ستا ګلابي ننګونه بوسه اخلي. دغه لیوني منظر زه داسې لیونی کړم چې د سترګو زمبل مې هیر شو او چې ستا را باندې پام شو نو له قهره دې شونډې وچیچلې او په غوسه دې راته وویل سترګې دې کاڼي شه څه راته کلک کلک ګورې او لکه هوسۍ په ترپکو کور ته لاړې. ما ته ښه یاد شي چې کله مې مور ما ته د کوژدن خبره وکړه نو ما ورته په غوسه وویل مورې که کوژدن راته کوې نو د اول خان ماما له خورزې سره یې راته وکړه کنې نو زه له کوژدن او واده نه بیخي انکار کوم. مور مې د خدای وبخي په هغه ساعت پاسېدله لوپټۍ په سر سمه کړله او نیغه ستاسو کور ته درغلله او چې څه ساعت پس بیرته راغله نو په پلو کې یې د مینې د زیري خواږه هم راوړل او بیا خو مې ستا د ناوېتوب جوړه کې زموږ کور ته د راتلو قیصه خو مې اول درته تېره کړله. خیرالله یو ځل بیا داسې لویه اوږده ساره ښکله لکه سینه کې یې لوی آتشي درز شوي وي او بیا لکه د ځوانۍ تیر وخت تصور کې موسکې شو او کیڼ لاس یې په کیڼ لوري داسې اوږد کړ لکه د ګلزرینې په تندي اننګو په سرو شونډو او د ګریوان دننه په ټټر یې راکاږي. خو زر یې محسوس کړه چې ګلزرینه هلته نشته او د هغه لاس د کټ په تش بازو ولګېدو. ګلزرینې چېرته لاړې ها؟
خیرالله له کټ نه داسې په هیبت پاسېد چې کوټه کې یې بلب بلول او د کټ سر ته ولاړه امسا یې هم هیره شوله. ځان سره یې ووی چې ګلزرینه په دې تپه توره او باراني یخه شپه چېرته لاړه؟ خدای مکه چېرته پرې نه وځي. هغه ځان سره وګوڼېدو او په ډېره بیړه یې قدم پورته کړو، خو د وره په دورشل داسې تیندک وخوړو چې مخ په وړاندې د غولي مخ ته په باران لمدې ځمکه پرېوت، چې ساعت پس یې د ځمکې نه سر راپورته کړو چې وریاد شو. وایي دا خو د ګلزرینې 12 کاله پوره کېږي چې د ژوند ملګرتیا یې را سره پرېښې ده. خیرالله په توره تیاره او باراني شپه کې د اسمان په لور وکتل او بیا یې په لمده ځمکه داسې سر کېښود لکه د الله تعالی په حضور کې چې اخیري ورستنۍ سجده کوي.